د بلخ ولایت د دهدادي ولسوالۍ د کرنې مدیریت مسؤلین وایي دغې ادارې د ملي او نړیوالو بنسټونو په همکارۍ په 1402 لمریز کال کې د کروندګرو لپاره د اصلاح شوو تخمونو او بېلابېلو کیمیاوي سرو د سلګونو بوریو د ویش ترڅنګ د دې ولسوالۍ څه باندې 10,000 بزګرانو ته ښوونیز پروګرامونه هم جوړ کړي دي. ما در سال 1402 از طرف مؤسسات همکار و از طرف خود امارت اسلامی بیش از 10,000 دهقین آموزش دادیم در بخش‌های مختلف، در بخش باغچه‌های خانگی، در بخش آموزش گندمکاری و در بخش باغداری و از جمله یا 150 تقریبا تا 200 خانم هم شامل می باشه. دیگه در بخش کمک ها کوت و گندم هم در دهقین کمک کردیم، دیگه در بخش تخم سبزیجات هم کمک شده و در بخش مالداری هم کنجاله هم کمک شده و در برفباری اخیر از طرف امارت اسلامی هم برای 10 مالدار کاه سفید رسیده. بلخوا د دې ولسوالۍ یو شمېر کروندګر د کرنې د ودې په برخه کې د ترسره شوو پروګرامونو ستاینه کوي او د بزګرانو څخه پر لا ملاتړ ټینګار کوي ترڅو سږکال د دوی نورو اړتیاوو ته هم پاملرنه وشي. برای ما سال گذشته کمک ریاست زراعت یا خرید گندم بود، یا خرید کوت سفید، یا خرید کوت سیاه. از نگاه تخم اصلاح شده برای ما خیلی مفید بود. ما کشت کردیم، از او برآورد داشتیم. ما امیدوار هستیم که زیادتر در بخش زراعت، چرا که کشور عزیز ما افغانستان یک کشور زراعتی است، زیادتر نیازمندی احساس میشه در قسمت زراعت. دیگه در قسمت مالداری باید کمک شود، در قسمت باغداری باید کمک شود. از امارت اسلامی خواهشمندیم که دمو بیاره یک کمپاین جور کنه، یک مؤسسه باشه که دمو ماشینالات بخره، تراکتور باشه و چیزی معرفه شود. دیگه بازاریابی باشه، بازاریابی باشه که ما مال ما رو ببریم مارکت صحیح به تمام سمت. ما میبریم مال ما ضایع میشه، زحمت ما هیچ. د دهدادي ولسوالۍ شاوخوا 90 سلنه اوسیدونکي په کرنه او مالدارۍ بوخت دي او د دې ولسوالۍ ډیری کروندګر د باغدارۍ ترڅنګ د غنمو کرکیله هم کوي.